تازه خبر برتانیا څنګه خپل ځواکونه یو ځل بیا افغانستان ته رالیږي. د برتانیا دفاع وزیرانو څه غوښتنه کړې ده. پر طالبانو به څنګه یو ځل بیا خونړي بریدونه پیل کړي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د برتانیا د دفاع پخواني وزیران وایي برتانوي ځواکونه دې ژر تر ژره بیرته افغانستان ته ستانه شي. پخواني برتانوي چارواکي وایي ځواکونه دې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د برتانیا دوه پخوانیو دفاع وزیرانو جاني میرسر او تا.الیبان په یو مرکه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې خونړي بریدونه پیل کړي دي او برتانیا باید ثابته کړي چې د نړیوال نظم د راوستو لپاره هڅه کوي او د دغه ډلې پر ضد باید اقدام وکړي. د یادو وزیرانو په خبره برتانیا په سیمه کې هوایي ځواکونه لري او د هوایي بریدونو لپاره باید د افغان حکومت غوښتنه پر ځمکه ونه غورځوي. دغه پخوانیو برتانوي چارواکو ویلي برتانیا باید د افغانستان په اړه ژر تر ژره نړیوال کنفرانسونه راوغواړي او له خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د وضعیت د کنټرول لپاره هڅې وکړي. دوی ویلي که په افغانستان کې پر وخت اقدام ونه شي نو د دې احتمال شته چې تیرې 20 کلنې لاسته راوړلې خاورې شي او په دغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې 20 کلن حضور له پوښتنې سره مخ شي. بلخوا ولسمشر غني وایي پاکستان پلان لري طالبان هم د مجاهدینو په برخلیک اخته کړي. ولسمشر غني یو ځل بیا د طالبانو جګړه فتنه بللې او ټینګار کړی دی چې د دغې ډلې له لوري روانه جګړه ناروا او د دین او عنعناتو خلاف ده. نوموړي چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د ولایتي شوراګانو له لوري جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د طالبانو یوازینۍ دنده د خلکو وژل او د وطن بربادي ده. هغه زیاته کړې چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان تیرې 20 کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي. دغه راز غني ټینګار وکړ چې طالبان د پاشل کېدو په حال کې دي او ډیر ژر به په ډلو ټپلو وویشل شي. ولسمشر غني ویلي دي هغوی چې پر خلکو د واکمنۍ اراده لري د طالب ډلې په څیر ټول وژنې نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړې ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ورته ویلي چې طالبان به هم د مجاهدینو په څیر په خپلو منځو کې په جنګ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.